السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، د سردار داود دی وخت شهید سردار داود دی وخت سپرونې د شهادت کلیزه وه. که تاسې دغه سره یادونه لرئ زاړه، نو موږ سره دغه ډېر یادګارونه شته. دا دغه د وخت هغه د باچایي د وخت نوټونه دي، پنځوسیان دي. دا تاسې کتلی سئ، دا پنځوسیان دي، دا ټوله پنځوسیان دي. دا شلۍ ده، بالکل فعاله باندې دي. که په داخل افغانستان کې که په خارج کې موږ کولی شو چې تاسې ته در ولیږو او تاسې موږ ته موږ ایکسپیر دا لسی د دغه د وخت موږ یې تاسې ته دا ګوره ډېر په ټاپ زبردست کنډیشن کې ده. دا که تاسې په کار موږ یې د ایکسپریس له لارې در لېږلی شو ټول افغانستان کې، داخل کې او خارج کې، تر امریکا او جرمني او استرالیا او نیوزیلینډ هر ځای پورې موږ در لېږلی شو. دا اصلیان دي، پنځوسی ده، شلۍ ده، دغه 1500 افغانیو نوټ ده د دې باچایي د مهال. دا 1000 افغانۍ ده. دا د دې باچایي دوه قسمه قسمه نوټونه دي. دا د 100 افغانیو، دا د 500 افغانۍ. د 1500 افغانیو قسم یې دوه نوټه وو، یو دغه نوټ ده او یو دغه نوټ ده. صحیح ده وروره؟ او دا زریان دي. که هر چا په کاري په کمنټس کې د موږ سره تماس ونیسي، انشاءالله تعالی موږ به هغه ته د نور هم یادګارونه موږ سره شته، موږ به ور انسټال کړو انشاءالله.